آیا تاسو ته پته شته چې په دنیا کې تر ټولو نه مالدارترین شخصیت او د زیاتو پیسو خاوند چې دی هغه څوک دی؟ زیاترونو دا وایي چې مالدارترین شخصیت او د زیاتو پیسو خاوند چې دی هغه بیل ګیټس دی، خو نه، بالکل داسې نه ده. بیل ګیټس چې دی هغه په مخکې وخت کې و، خو په اوس زمانه کې، په اوس وخت کې تر ټولو مالدارترین شخصیت او د زیاتو پیسو خاوند چې دی هغه جیف بیزوس دی. جیف بیزوس نوموړی چې دی 145 بیلیون ډالر سرمایه لري. په لومړي قدم کې او په لومړۍ کټګورۍ کې چې زیاته سرمایه لري او مالدارترین شخصیت دی هغه جیف بیزوس دی. په دوهم قدم کې چې دی تر ټولو مالدارترین شخصیت او د زیاتو پیسو خاوند چې دی هغه بیل ګیټس دی. بیل ګیټس چې دی 104 بیلیون ډالر سرمایه لري، نو په دې اساس باندې په ټوله نړۍ کې، په ټوله دنیا کې دوهم نمبر مالدارترین شخصیت دی. په دریم قدم کې تر ټولو مالدارترین شخصیت او د زیاتو پیسو خاوند چې دی هغه برنر ارنولد دی چې 92 بیلیون ډالر سرمایه لري. کو چیرې مو دغه معلومات مخکې نه وو کتلي او اوس مو کتلي وي، نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو ته لایک ورکړئ او دغه ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور او حتما شیر کړئ ترڅو مونږ همداسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې همیش تاسو ته اپلوډ کړو.